ډاکټر صاحب په اصطلاح ما بس دی. څنګه پاخه پاخه دیوالونه یې ولیدل. تاریخي کلا ته چې د اختیار الدین کلا ورته وایي. د دروازو کلکینانو ته دروازه ده د کلا. شه څوکه پورته کېږو تر هغه سره پورې. داخلي تاسیسات اداري دي ټوله. ناولده ځای دی. ښه انشاءالله را سره ویني ځکه ګوره دغه دې ویني دلته ورته ولاړ. وړ مړ د خیره ورته کېږو بیا انشاءالله تاسو ته ښه در معلومېږي. منظرې ساحه ده باندې دغه دی. ښه هغه لوړ برش ته مو پورته کوې. دا به نو ډاکټر صاحب داسې ښه پراخه ساحه معلومېږي. په مختلفو وختو کې داسې مختلفې استفادې شوي دي. لاره یې خلاصه ده. لوړ سي معلومېدی نه و د روڼا په خاطر خانزاد کار څخه باید ډېره په کلکه سرغړونه وسي چې په دې ځای کې. او هغه ډاکټر صاحب چارمینار خو نو هغه دی هغه بندیان چې به و بیا نو داسې په دا کړکین کې ولاړ و. دغه ځای کې نو باچا کښېنسته یا د وخت هر باچا سې به و. دا دی دغه سر ته راپورته سو. او دا نو تقریبا زموږ تی په اصطلاح اوس موږ تی بالکون ورته ټولې لارې په نقشه جوړې سوي. زندانونه دي. معلوم دي مثلا لکه اوس دا ځوانان چې دي لوړې برخې ته رالو. انشاءالله چې معلوم سل خارج کې دغه لري د اوبو. او دغه ځای خو هم په دغه مربوط دی په کلا و. ډېر وبخښئ. کالا رقمه ځای دی لکه یو شی چې ورته کوله دا بندي کړې وې نو دلته ونه خاطو. ټوله د روڼا په خاطر ورکړي دي دا شیان چې لاندې دا ځینې ده ټوله مخکې دغه اوس خراب. السلام علیکم ګران دوستانو. هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. او دا زموږ د هرات پر سیریز باندې به مو خوند را سره اخیستی. نو د هرات د ولاګو په تعقیب باندې نن د خیره سره راغلي یو. د هرات یعنې عموما د افغانستان بیا په خاصه توګه د هرات یو ډېرې تاریخي کلا ته چې د اختیار الدین کلا ورته وایي. دا په لومړي ځل د سکندر مقدوني د خوا څخه جوړه سوې ده. نو لوحه بیا زه در باندې وینم د خیره سره. نو هغه وروسته دا په د سکندر د خوا څخه په زور باندې جوړه سوې ده او چې د عراق خلک ارګم ورته وایي. نو بیا د هغه وروسته د تیمورشاه له خوا څخه هم یې وارې ترمیم سوې ده او په داخل کې د اختیار الدین له خوا څخه دا کلا ترمیم سوې ده چې ډېر یو تاریخي قدامت لري او ښایسته معماري لري. مختلفې برخې لري. موزیم لري، مسجد لري، حرمسرای لري، زندانونه لري، ښه برجونه لري. نو راځئ د خیره سره نن په دا تاریخي کلا کې د افغانستان د هرات ولایت په دا تاریخي کلا کې یو بلاک درته جوړوم او پکښې ګرځو. نو تاسو مو تعقیب کوئ. خدای پاک دې وکړي چې خوند ځینې واخلئ. او دا شا به وینئ چې دا د کلا مکمله ساحه د دې ځای څخه معلومېږي. او بیا وروسته انشاءالله ټوله کلا کې ګرځم چې هر مهم بخه شي هغه در باندې تعقیبوم د خیره سره. دې خوا ته ډېر میلهوال هم راغلي دي. دروازه ده د کلا داخلېدو مین دروازه ده. اوس ډاکټر صاحب دلته ټیکټان ځینې راخي په دغه ځای کې. ډاکټر صاحب ټیکټونه 4 دانې مې راواخیستې. ښه اسعید په 2 روپیو ټیکټ 50 اسعید. دا مین دروازه و نو ورته را داخل شو کلا ته.
کاري صاحب داسې داخل زو کرا لوړې برخې ته ورکوي. شه تر اساره پورې مو پورته کوې. انشاءالله صحیح ده د خیر سره. دغه موزیم دی. شه دا خو موزیم ارشیف دی. شه منځنی د هغه وخت چې د غونډو تالار رقم ځای دی. شه اوس داخله تړلې دي د سر صحیح څخه به لیدل شي. او دلته هم فکر کوم ټیکټ یو شی د موزیم دپاره ورکوي جلا. نه پوهېږم شاید. نو تر واله مخه به دا کلا به ووینو داسې ویني دا فرش دې وګورې ټوله په ډبرو جوړ دي. څوکا څوکا پورته کېږو تر هغه سره پورې. ډاکټر صاحب بیا لږ ډول راته تشریح کوي او ګرځو به. پر هر ساحه باندې د هغې صحیح نوم هم لیکلی دی. شه د هر وفات کې دا د څه شي مربوط دی. مدیریت ارشیف دا مدیریت ارشیف دی. دا اوس هغه په اصطلاح داخلي تاسیسات دي، ادارې دي ټوله. څه سره وایس خانزاد څه هلته دننه د تالار وی وینې ځایي خلکو د وینا څخه چې دغه پخواني ځایونه چې دي د هغه وخت لکه تالار و، داسې د بانډار ځای و. لیکن نمایشګاه ارتباطات هم ورته لیکلی دا خو اوسني اکثریت ورسني نمایشان پر لیکلي دي. داسې اصول ورډ شوي چې دا خاص که چې بیا وګورې والا بیا سم معلومیږي و راځي. سخته ځای جوړ کړی دی وینې د ډبرو لاره ده. دا نو بس چې لږ کمزوري د پښو د مازه د هغو دپاره تکلیف دی وینې. ډېر ناولده ځای دی. ښه دا یې ښه دا دننه دا دغه تعمیر ته روښنایي ورکوي یا رڼا ورکوي. صحیح دی بیخي. دا نو چې بس هر څونه زه لوړ ځم د خیره دغسې بیا تاسو انشاءالله را سره وینئ. ځکه ګوره دغه دې ویني دلته ورته ولاړ دي خلک. ګرځو ډاکټر صاحب ښه بیا پورته کېږو. څنګه کار کړی دی دا فرش ته وګورئ څنګه ډبره ده. په یوه سور کړی موږ په یو په بل ښه سره وصل کړو بیا دننه نه سره ټینګېږي نه دا په یوه څه بیا دې نه وڅڅېږي یا دا نه څڅېږي. اول خو دا ډبره ده خانزاده. نو زه پکښې ګرځم له خیره سره په دا کلا کې وګرځېږم. هغه ځینې برخې چې دي هغه به درته تشریح هم کړم. نو زه بیا هم ګورم د خیره سره تاسو بیا هم ګورئ. الله راځئ را سره تعقیب یې کړئ. اختیار الدین کلا هرات باستان لوړ موږ د خیره پورته کېږو بیا انشاءالله تاسو ته ښه در معلومېږي. مثلا دغه ځای ته ولاړ شو یا دغو ځایو ته ولاړ شو دغسې ګرځو. دلته و تر اوسه موږ له هغه خوا څخه داسې راغلو. بیخي و صفا کلاسیک ځای دی. دننه خو نو بالا داسې شی نه لري ډاکټر صاحب. اخوا یوه ساحه لري، داخلي ساحه لري. هغې ته وروسته ځو یوه چې د اوله ساحه یې وګورو، وروسته داخلي ساحه ګورو، بیا داسې ښه لوړ برجونه ګورو. بیا هغه لوړ برج ته مو پورته کوې؟ هغه لوړ پورته کېږو هغه سر ته. صحیح ده. دغه دې وینې دا میلهوال ډېر دي. د اختر شپې دي. کلا خو نو له اوله سره موږ ته داسې د باندې د خوا څخه ډېره غټه معلومه شوه. نو دا ډېره انرژي غواړي. دلته چې راځي انرژي باید ډېره ولري ځکه ډېر لوړ ځایونه لري. دې ته به ټولو ته ورخېږي چې بیا یوه برخه هم ورڅخه پاتې شي بیا خوند نه ښیي. دا ځای مې نه ولیده یا دا ځای مې نه ولیده. نو اوس ما دوی ته ووایم هغه سر برج ته به یې خانزاده یا ته وزیر اعلان کمالت امکان نه لري کاري ځکه فرضینې یې ورکړي. ځان نو راځه موږ دې ملګري یو راځه انشاءالله. چې بیا دې داسې یو کوچنی کړکین ماډله ځای لري. دا کلا ډېر ښایسته دغه ځینې معلومېږي ویو عزیزان هم دلته نږدې ورته ولاړ دي. خوند ځینې اخیار داسې ورته راوځه ډاکټر صاحب دی په دغې
راځي دا دې ځای کې ډېر ترافیک وي. په چیز کې تعجب کې یم. ښه دغه ځای یو څه تکلیف لري. دغه خو د خو د لین سره غلط شو کا خوا بند هغه لار دیګ بلاک کړی. او دا ځای خو ایران ته لنډ دی بیخي خانزاده ډاکټر صاحب بیخي لږ لار ده. ښه سکندري مقدوني په وخت کې دا ځایونه شاید مختلف وو. زموږ پاکستان په وخت کې په مسجد ساحه یې د سید احمد مسجد ساحه دا خو درځي دا حرم سرای. ښه دا به نو ډاکټر صاحب داسې ښه پراخه ساحه معلومېږي لکه یو جوړه ساحه ده. هغه ساحه چې اوس هم کار په شروع دی جوړېږي. ښه تکمیل شوې وضعیت ډېر شندلی شي. وبې ګورو صحیح. دغه زیرخانې دي. مطبخ بیا چی شته وایي ډاکټر صاحب؟ مطبخ شاهي پر دروازه باندې لیکلي. دغه شاهي ساحه ده. ښه. د حرم سرای ساحه ده ټوله شاهي کې راځي. په دغه ځایو کې چې بیا دي دا ځینې دا بیا د مابس اتاقونه وو پخواني. ښه یو وخت د مابس اتاقونه تېر شوي دي. دا پخوانی کلکین دی. ښه دا دی. بیا په مختلفو وختو کې داسې مختلفې استفادې شوي دي. لاره خلاصه ده ډاکټر صاحب وربسو. دا دی دا ډاکټر صاحب په اصطلاح مابس دی. دغه دی. د باندې خاصه خو نو معلومېدی دا نو بس دلته به کېناست وه. ها دا د مابس و خنزر. مابس وروسته حرم سرای و. او دغه ساحه چې ده دا جوړه سوې نه ده د هغه وخت راهیسې. ښه ښه زه هم صحیح دی اخواته ډېر ښه سمه نومېږي. څومره ډبل ډبل دیوالونه یې دي. دغه دی هغه کلکین. څنګه پاخه پاخه دیوالونه یې ولیدي چې ورته وګورې یو رقم په ښایسته انداز. هغه لوړ چې معلومېدی نه و د رڼا په خاطر خانزاد هغه ګوره دغه شی ورکړی دی وینې سمه رڼا کوي. او پخواني جوړه هغه دی. ډاکټر دا اوس جوړ شوي دي. وای دا دارالقدر دی او خزانه ده. ما پر ګمبد یې خانزانه جوړ و. ته وګورې د دروازو کلکینانو ته دغه هندارې چې دي دغه دا رقم یې دا کلکین خلاصېږي پورته وکښته کېږي. نو بس موږ هم سوکا سوکا ځو وینې دغه پورته کېږو. دا ځینې د اکثرو ځایو دا ډېرې ستوخي دي ډاکټر صاحب. د اکثرو ځایونو ځینو یې ډېرې ستوخي دي دا ځینې.
یا د دې کار څخه باید ډېره په کلکه سرغړونه وشي چې په دې ځایو کې خط مه لیکئ، ځکه دا تاریخي ځایونه دي، دلته خط لیکل د پارک ساحه منظرې ساحه ده د باندې دغه دی دغه پارک دی. په چپلاس کې چې وګورئ دلته بیا د اوبو ډېر غټ غټ ډامونه لري او دغه نو ښایسته هرات ښار دی. او هغه ډاکټر صاحب چارمینار خو نو هغه دی هغه ته ورځو و انشاءالله دا چارمینار دی او دا مخکې چې منډه او دغه ځای کې نو باچا کښېنسته یا د وخت هر باچا چې به و مثلا که سکندر مقدوني و که اختیار الدین و که تیمورشاه و تیمورشاه خو د احمدشاه بابا زوی او ماشاءالله ډاکټر صاحب ته دا کلا ډېره ښه معلومه ده، دا په طریقه پر طریقه یې موږ ته راښیي، که موږ خپله وایو زموږ ته به دا سیسټم ډېر سره ناوله سوی کې ستړي کېدو. دا مسجد دی دا د هغه وخت مسجد موږ راغلي وو، خو دا دی اوس بېرته بل ځای ته پورته کېږو. لوړ ځو دا دی دا سر ته راپورته سو. اوس داسې ځو ډاکټر صاحب داسې داخلي ته رسېږو ښه دهلیز د کوم ځای دی ته وګورئ دا ته و دې ته بیا ښار ته بیا کتل ټاور رقم ځای دی و دا نو تقریبا زموږ تی په اصطلاح اوس موږ تی بالکن ورته وایي. بخښه ډاکټر صاحب هغه تخت سفر یې و دا یو چې من ګوره دا کسر شهزادګي د شهزادګۍ کسر یې پر سر دی وټل هغه ته درېدلې دغه نه بعد داسې ځو ټولې لارې پر نقشه جوړې سوي واو لري بیخي ښه ویو لري. دا جوړه کړې په دغه خاطر ده چې دا خو نو ډاکټر صاحب د شخصي استفادې و د باچا و داسې نظامي و دا رقم ځای خو نو و ارګ و د ګرګ ورته وایي. دغه یې عمومي مین انټرنس دی یا دروازه ناوې هم د ډبرو سور جوړ کړي. او زندان ها یعنې هغه طرف ته د ګنجانان هلکه ټوټې زندان دی هغه چې ټوټې ژوند زندان ډاکټر صاحب دا ځای ستا لپاره جالبه دی. دا نو اوس څنګه خیږي داسې اکشنیز خیږي که یا داسې دا خو تیار ډاکټر صاحب د شبخانې پر کم رمپ جوړ کړی دی. او هغه توپ شی چې بیا ځغلول پخوا خو نو هغه مهمه مسله توپ و. دا خو هم ځینې دی ښه دا زندانونه دي. دا زندان دی بندي خانه ده دا چې بس په دا کلکین کې ورته ناست او دلته ګوري تیار ټوله ښار ویني. هغه ما چې ډاکټر صاحب ته ویل مال دغه ځای ته به مې خېځی لکه سراج یې وستمه ډاکټر صاحب او په بانډار کې دې پوله نه کړو و درجه پر درجه یې راوست دغه ځای ته ورپورته کېږو. ما چې درته وویل مال چې بندي دلته یي
داسې ورننوځي چې دلته به دا هغه ځای دی وینې چې داسې بندیان چې به وو بیا بیا نو داسې په دا کړکیو کې ولاړ وو بس خدای پاک دې سړی ځینې وساتي د بندیخانې څخه موږ تاسې ټوله زه د خیره لوړه چې ولاړ سو بیا نو انشاءالله د لوړه ځایه زه سم در باندې وینم او خپله دا خود یې د هرات خلکو ته یې د ناستې ځایونه یا د عکس دپاره درېدو دپاره ښه ور معلوم دي مثلا لکه اوس دا ځوانان چې دي اخیرا هم د پارک ساحه انشاءالله چې معلوم سیل ته خارج کې هلته دغه لري د اوبو لپاره ذخیرې لري په د عین یار کې د کلا د لیدو بغیر ښار هم په ولیدی د لوړې نقطې څخه وه ټوله ښار ځینې معلومېږي او په هرات کې هم خانزار ته یادونه وکړه بیخي دا شمسیانې ډېرې دي ځکه چې دوی برق هم ښه برق لري دغه ځای څه ډاکټر ساتاو هغه خو د مابیني برخې کې ذخیرې شته او دغه ځای خو هم په دغه مربوط دی په کلا و دغه د کلا هغه پخوانی خارجي مسجد دی اکثر خلک د احمدشاه بابا مسجد هم ورته وایي دغه و او هغه نو چې دغه څه شي دی ولا یو شی پر لیکلي دی قبر دی که څه شي دی ولا بیا بیا وګورو یو خلک فرمانه شهر ټوله کور یا د تاریخي ځای په نسته پکښې کېدلي بازارونه د ګرده بازار دی د کلا لوړې برخې ته رالو تاسو یې راسره ګورئ په ټوله موږ مخکې هلته مخامخ خو بیا داسې رالو مکمله کلا ده او سیلانیان دي راغلي دي ډېر وبخښئ نو بس د برج سر ته جینې دغ سوې وې بندي کړې وې نو اصلا ما غوښتله چې هلته ته یې بوځم ټوله کلا وویني دا د یو تالار کمه ځای دی لکه یو شی چې ورته کوله دا د دې شاوخوا ګوره زینې لري لکه اوس ورته کښېني ښه مهمه نقطه ده ځکه چې ګوره دا دې معلومېږي دا شاوخوا ټول خلک ورته ناست دي د ښایسته سټیج برابر یې نه د اوس په اصطلاح هم ښایسته ده بیخي هغه یوه ځای ته لا پورته کېږم دغه ځای ته نو بیا انشاءالله شوه کېږو نور مو مکمله کلا در باندې لیدلی دی د غونډې دپاره د وینا ځایه دغه دی او دغه ځای ته چې موږ ویله چې موږ باید وخیځو ګوره دا زینې یې بندې وي دا یې بندي کړې وې نو دلته ونه خطو اوس صحیح شو دا دی هغه ځای ته راپورته سم دې ځای چې وګورې زما په موبایل کې هم چارج لږ دی ښه تقریبا 14% چارج کې پاته دی نور نو موبایل مې ګولیږي د هر ځای څخه مقصد دا کلا ویو لري کلا مې د هرې زاویې څخه در باندې ولیدله و دا ما دې ته وویل ما د هر ځای چې ورته ودرېږې کلا ټوله معلومېږي دغه یو قبر یو شی دی هغه د خو فکر کوم د یوې خواته زیارت دی اخوا بل مسجد دی ګوره د مسجد ګویا او شان یې معلومېږي
دا ټوله د رڼا په خاطر ورکړي دي دا شیان چې لاندې کوتاکونه دي کار شي دي چې رڼا ور دغسې مقصد کار یې داسې کار سره کړی دی. او دا هغه دی وینې کلمه پر لیکلې ده که چیش پر لیکلی شی پر لیکلی دی. دا هغه معماري یې پخوانۍ معماري یې پاتې سوې ده دا ځینې ځینې ده. ټوله مخکې دغه اوس خراب شوی ده. او اکثر دغه کېدای شي چې دا دی ملمېدې د لرې ځای ما چې دا ځینې دي. او دا د ناوې لا ګور په ډبرو کې ده. بس نو ډېر افغانستان خو نو ډېر تاریخ لري او داسې ښایسته تاریخي کلاوې هم لري. دې ته ارګم ویل کېږي په هرات کې. ډېر د هرات خلک ارګ ورته وایي. دغه ځای ښه نه دی ډاکټر صاحب دغه ځای. هو اختیارالدین د کلا یو بلاک مشکل دا و چې هلته زما موبایل ورس چارج پکښې خلاص شو. نو تاریخ چې دی 2200 کاله تاریخي قدامت لري دا د اختیارالدین کلا 1400 کاله څخه وروسته او 1400 کاله اندازه کړې ده. نو 2200 کاله تاریخ کېږي. نو خدای پاک ته موږ چې ستاسو بلاک پړ شوی نو تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان.